زه ډېره سخته وږې یم ایله بیله واشي کمبو صبر وکړه اول سړی دعا کوي خدای پاکه ته د موږ روژه قبوله کړه د موږ ټول ګناهان معاف کړه خدای پاکه موږ ته ښه لاره وښیه د بدې لارې نه وساته ماما جانې زه هم کولی شم چې دعا وکړم آفرین لورکۍ دغسې ښه ښه کارونه کوه که نه قربان دې شم خدای پاکه زه دې روزه کې ډېره چاغه سوې یم ما تر اختر پورې بېرته ډنګره کړه خدای پاکه ما له یو سور کمیس راکړه سره له یو سور لبسیرین ای خدای دې نو د دوزخ په سور اور کې وسوځوه و بیکارې پاڅېږه چې ناوخت څه مونځ دې وکړه یا کومه خو کالي مې خیرندي که نه زه ځم ښی خاله کره دی ته څنګه خاله یو منټ ماته صبر کن زه دا اوس کالي بدلوم ای دوزخی بچیم این دفعه در امتحان از 80% کم نمره نمیگیری فهمیدی؟ مادر جان 80% بسیار کم نیست ما 100% نمره میگیرم خود دیوانه است تو نه بر تو گپای ما مذاق معلوم میشه خو کی دیگه مذاق شروع کرد اول ای نالایق برو خاک د سرت شوه ورور ستاسو حالت ښه نه ده او د یو ډاکټر په حساب باندې زه تاسو ته وایم چې دا سګرټ انسان آهسته آهسته مړ کوي بالکل سمه ده ډاکټر صاحب موږ هم د مړ کېدو جلدبازي نه کوو مادر جان کمک کار داری یا نه نه من خودم میکنم خو خیمه رفتم دیگه دیگه اولاد بیکاره بخو چتر کو برو آلی راستی کمک کار نداری؟ نه برو ضرورتش نیست من خو مزدور مفت اینجا هستم نه؟